دیک صاحب څنګه ځان یې رانه غونډ کړلو مظلومه څنګه ځان یې رانه غونډ کړلو مظلومه څومره چوپه خوله تېرېږي او سنبال ځي ډېره مننه شکریه غزل وایي همدرد صاحب مطلب دی چې څنګه تقسیم کړل خپلو منځ کې بېلتنه پښتانه څنګه تقسیم کړل خپلو منځ کې بېلتنه پښتانه کرکې یې جوړې شولې منځ کې شول ترخه پښتانه او زړه به مې نه سوځي زه ته ووایه څه وکړم زړه به مې نه سوځي زه ته ووایه څه وکړم چې تل په سرو وینو ککړ وینم خوږه پښتانه ډېره مننه زړه به مې نه سوځي زه ته ووایه څه وکړم چې تل په سرو وینو ککړ وینم خوږه پښتانه او د وخت بدار را باندې هر ظلم ستم وکړلو د وخت بدار را باندې هر ظلم ستم وکړلو خو نه مې سترګې ټیټې شولې نه بڼه پښتانه ډېره مننه د وخت بدار را باندې هر ظلم ستم وکړلو خو نه مې سترګې ټیټه شولې نه بڼه پښتانه او صدیق صاحبي چې څه بلا ووهل او څه ورباندې وشول خدایه څه بلا وویل او څه ورباندې وشول خدایه چې له معیاره غورځېدلي دي درنه پښتانه ډېره مننه څه بلا وویل او څه ورباندې شوي خدایه چې له معیاره غورځېدلي دي درنه پښتانه او مقطع شعر ده چې د دنیا یو بدار یې هم مخنیوی نشي کوی د دنیا یو بدار یې هم مخنیوی نشي کوی که اتفاق وکړي مظلومه څه نه څه